یاد ساته علماء لیکلي دي چې د ټولو ګناهونو سزا به الله په آخرت کې ورکړي او د مور او پلار نافرمانی چې چا وکړله د مرګ نه مخکې به الله په دنیا کې دله سزا ورکړي. دا یاد ساته که بچو په دکو ونوالې ما نوم بدل کا نن چې د پلار جدا کړی دی واړه پې یری سبا به بچي پتا یری ښه او به وي. مولانا روم رحمت الله علیه لیکلی دي وایي بچی د پلار سره ناست مشر بابا پلار دی او بچی دی په دیوال کارغه کې ناست دا پلار بچی ته وایي بچیا په دې دیوال څه ناست بچی ورته بابا کارغه دی وی ښه بیا ورته بچیا پورا نظر می کار نه کې دا څه ناستي بابا کارغه دی بیا ورته وایي بچیا دا څه ناستي وی بابا کارغه دی پلار بیا وایي څه دي بچی ورته وایي په سترګو ړوند شي خو کارغه ناست دی که نه تړونی ښه پلار ورته وایي بچیا ړوند نه یم نظر می کار کوي خو په تا مې امتحان کوم بچیا تر کوټه وې ما کې کې ناست په دیوال کارغه کې ناست تا ما ته وی بابا جان څه ناستی په دیوال ما دې خلخ کول کړ چې کارغه دی تا بیا وی بابا څه ناستی ما دې خلخ کول کړ چې کارغه دی وی تا یو کم سل پیری تپوس کړو دا بچی خو رکوټې کنه زه ګور تکل راکل ور شم ما رکوټې بچی دې ما ته وی ابو خیر علي زم لوی سړی شي بیا وی حقانی خیر علي هم لوی سړی شي بیا وی وستا صاحب خیر علي هم لوی سړی شي بیا وی اپی صاحب خیر علي هم لوی سړی شي شپېته نمونه راته وي زه ورته هر سړی لوی سړی شي لوی سړی شي کله وی حقانی خیر علي کله وی ابو خیر علي واړی کنه نه پوهېږي کنه د پلار ورته وی یو کم سل پیرې تا تپوس کړی او ما دې یو کم سل پیرې خلق کول کړی و ما جواب درکړ نن چې په درېم ځل شو نو ته وایې دا پټه پړون شي خدا کارغه ناست پټه پړون شي خدا کارغه ناست د مور او پلار وزن وپېژنئ د مور او پلار طاقت وپېژنئ د مور او پلار سورې وپېژنئ سورې دا مې درخواست دی که لبو لځئ که کار لځئ که کرکټ لځئ چرته چې د کوره وځئ بچو راځئ مور ته وایي مورې په دې طرف ځم لبو لځم مورې ماښام به واپس راځم مور وایي زه بچي الله دې روغ جوړ راول مورې مدرسې ته ځم په دې ټیم به راځم زه بچي الله دې روغ جوړ راول مورې دکان ته ځم په دې ټیم به راځم زه بچي الله دې روغ او د چا چې کاروبارونه دي که نه او ناکامه دي طریقه درته ښیم چې ماښام راشئ ټوله کارګزاري مور او پلار ته ور دا مې دکان دی نن دومره خرڅ شو مور به دې نه پوهېږي د سپیر پارټ په دکان مور پوهېږي اب نه پوهېږي ته ورته وایه هسې وایه د خپل تقریر کوه مور به وایي زه بچي الله دې کامیاب کارګزاري د خپل کار مور او پلار ته اوروئ که هغه پې پوهېږي او که پې نه پوهېږي د هغې د ژبې نه به یوه پټه دعا راغېږي او په کاروبار کې به ته ترقي ویني انشاءالله بندې مخې به هم الله کولو کې نبی علیه السلام وایي دا د قیامت نښه ده چې کله میندې په معاشره کې ذلیله شي ښه د مور او پلار به د زړه د ویښه احترام کوو ښه انشاءالله